السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنه کتونکو په دې هیله او امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه وي. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې څنګه تاسو کولی شئ چې خپل د موبایل کوم والپیپر چې دی د هغې د پاسه بل عکس ولګوئ، یعنې بل تصویر ولګوئ لکه څنګه چې ما لګولی. دا وګورئ دې سره ستاسو سکرین نور هم ښایسته کېږي. تاسو کولی شئ چې د یو ځینې بل ځای ته هم یوسئ. نو ډېره خوندور اپلیکیشن دی دوستانو. ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرته تاسو زموږ چینل کې نوي یې، زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي، نو همدغه چینل در سره سبسکرایب کړئ، ځکه موږ روزانه په زړه پورې او خوندورې ویډیوګانې په دغه چینل کې اپلوډ کوو. نو وخت ډېر نه ضایع کوو، راځئ چې ویډیو شروع کړو. دوستانو د ویډیو په ټایټل باندې کلیک کړئ، لاندې ډسکرپشن کې به ما لینک ورکړی وي، لینک ته لاړ شئ او اپ ډاونلوډ کړئ. چې کله هم تاسو اپ ډاونلوډ کړه نو بیا به تاسو داسې چالو وکړئ چې د خپل موبایل سکرین باندې به داسې لانګ پریس ونیسئ، یعنې داسې کلیک به پرې وکړئ، تاسو ته به داسې راشي. نو دوستانو تاسو دلته ښکاري، تاسو به په دې ویجټ باندې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو به داسې یو تصویر راشي انیمیټډ، په دې به تاسو کلیک وکړئ. په دې به تاسو داسې لانګ پریس ونیسئ، یعنې دا به داسې ګوته باندې به ونیسئ په دې باندې او دا به دلته پرېږدئ. چې کله هم تاسو دا دلته پرېښودل نو تاسو به داسې یو ډیشبورډ راشي. دا به تاسو په دې کې به ګوتې نه وهئ، دا به فیډ ان آوټ باندې پرېږدئ. تاسو به دلته راشئ د انټرول باندې، دا به هم پرېږدئ. دا هغه څه دپاره استعمالېږي چې کله تاسو ډېره تصویران یعنې اټومیټیکلي خپله بدل شي. 2-3 تصویران تاسو پرېږدئ، 10 تصویران پرېږدئ، نو دا 10 سکنډه پرېږدئ. نو په دې کې هم ګوتې مو وهئ، موږ یو تصویر پرېږدو. نو تاسو به دلته فوټو فریمز ته لاړ شئ. فوټو فریمز نه پس به تاسو دلته کتلی شئ، تاسو ډېر ښکلي فریمونه تاسو ته دي. چې کوم یو فریم ستاسو خوښېږي هغه به تاسو کلیک وکړئ. د مثال په طور زه دا رانیسم. په دې کله هم تاسو کلیک وکړه تاسو به دلته په ډن باندې کلیک کړئ او اوکې به کوئ. بیا به د هغې نه پس سلیکټ فوټو، دلته به یو عکس ځان ته خوښ کړئ، چې کوم یو عکس تاسو خوښ وي همغه راواخلئ. د مثال په طور زه دا راخلم او په دې به تاسو کلیک کوئ. دا فولډر وي، په دې به تاسو کلیک کوئ او دا به اوکې کړئ. چې کله هم تاسو دا اوکې کړه نو بیا به ګورئ دا ستاسو تصویر دلته راغی. تاسو کولی شئ د دې ځای نه د دې سایز هم کم او زیات کړئ، یو ځینې بل ځای ته هم یوسئ. نو دوستانو دا وګورئ دا ستاسو په ډیسکټاپ باندې پرېښودل شو، ستاسو کوم والپیپر چې و هغې باندې پرېښودل شو. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که چېرته مو خوښ شوي د سره لایک یې کړئ او د خپلو دوستانو سره شیر کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.